د چین لوی دیوال. د چین لوی دیوال د لومړي ځل لپاره د چین په چونګیو دوره کې جوړ شو، یعنی د 480 څخه تر 970 مخکې له میلاد څخه د محلي حکومتونو لخوا د خپلو سیمو د ساتنې لپاره جوړ شو. 900 کاله مخکې له میلاد نه خورا پخوانۍ زمانه وه. وروسته بیا د چین لومړي امپراتور شي هوانګ دی د 206 نه تر 221 مخکې له میلاد د دې دیوال بیلابېلې برخې سره ونښلولې ترڅو د یرغلګرو د بریدونو مخه ونیسي. د چین لوی دیوال د نړۍ تر ټولو لوی دیوال او د تاریخ له پلوه تر ټولو لوی باستاني معماري ده چې د نړۍ د اووګونو عجایبو څخه هم شمیرل کیږي. د دې په هکله د چینایانو دا خبره ډیره جالبه او مشهوره ده. دوی وایي کوم بهرنی یعنی غیر چینی وګړی چې چین ته راشي او د چین د لوی دیوال څخه لیدنه ونه کړي نو داسې معنا ورکوي چې ګواکې بیخي چین ته نه دی راغلی. ویډیو تر پای وګورئ ترڅو د همدې تاریخي دیوال په اړه جالب معلومات ترلاسه کړئ. دا د چین یو تاریخي دیوال دی چې پر چین را چاپیر شوی او د تیږو غټو خښتو او خاورو څخه جوړ شوی. دا دیوال د چین د امپراتورۍ د ساتلو په خاطر د دښمن د حملې د دفاع لپاره جوړ شو چې 21,000 کیلومتره اوږدوالی لري، 15 متره برداره او 10 متره جګ دی. په همدې دیوال کې 9,000 برجونه، پوستې او د عسکرو تمځایونه موجود دي. د دې دیوال په جوړولو کې په زرهاو کارګران د ډیر کار کولو، مریضیو او یا هم د غټو ډبرو د لویدلو له لاسه مړه شوي چې ټول یې په همدې دیوال کې ښخ شوي دي. تر ټولو عجیبه یې دا ده چې دا ټول د انسانانو په واسطه پرته له کومې ماشیني اسانتیاو څخه جوړ شوی دی. په همدې خاطر د نړۍ په اووګونو عجایبو کې ګڼل کیږي. د چین د دیوال په هکله مشهوره افسانه دا ده. د منګ په نامه یوه ښځه وه. د دې ښځې خاوند د همدې دیوال د جوړولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. ښځه د دیوال څنګ ته راځي او دومره ژاړي چې د دیوال یوه برخه نړیږي او د خاوند هډوکي یې راڅرګندېږي او هغه بیا د خپل خاوند هډوکي ښخوي. د هغه وخت چینایي واکمنو د نظامی او ستراتیژیکو موخو په خاطر تر میلاد 220 کال وړاندې د دې دیوال د جوړېدو کار پیل کړ او په 1978 کال د یونسکو فرهنګي سازمان په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې وشمیره چې اوس یې په نړیواله کچه د ګرځندویانو پاملرنه ځان ته اړولې. دا دیوال په ډیر مهارت سره جوړ شوی چې غر او دیوالونه یو له بل سره پیوند شوي او په هغه وخت کې دښمن په هیڅ صورت کې له دیواله د باندې خوا نه منځ خواته نفوذ نشوای کولی. دیوال معمولا له خښتو او مستطیل شکلو تیږو نه جوړ شوی. د دیوال په منځ کې خاورې او شګې اچول شوی او لوړوالی د 10 نه تر 15 مترو پورې رسیږي. د دیوال بر یا عرض باندې 4 آسونه غبرګ تیریدلی شي. په ځینې ځایونو کې د دیوال بر د 5 نه تر 6 مترو پورې رسیږي. البته د دې دیوالونو مقاومت په اوس وخت کې د دښمن د مخنیوي لپاره له منځه تللی، خو خپل تاریخي، معماري او تورستي ارزښت یې ساتلی دی. د دې دیوالونو جوړښت ځان ته خپل عظمت لري چې د غرونو ترمنځ لکه یو ژوندی ښامار اوږد او کوږ پروت دی او یوه زړه وړونکې صحنه یې ترسیم کړې. دغه لوی دیوال د چین په 9 ولایتونو کې لکه ښامار پروت دی. باټلینګ د دې دیوال هغه برخه ده چې ډیری مینوال او سیاحان ترې لیدنه کوي. د باټلینګ په برخه کې د چین د دیوال متوسط لوړوالی 7.8 متره او تر ټولو لوړه برخه یې 14 متره ده. د دې دیوال د خښتو د نښلولو لپاره د وریژو سریښ لرونکو وړو څخه کار اخیستل کېده. د چین لوی دیوال د سرتیرو، کلیوالو، مجرمینو او د جنگي زندانیانو په واسطه جوړ شوی. چینایان وایي هغوی چې د چین دیوال ته نه دي ختلي هغوی اتلان نه دي. چینایان د خپلو نیکونو په دې تاریخي یادګار باندې ویاړي. د دې دیوال ځینې برخې ډېرې ښې ساتل شوي دي. له هغې جملې نه د باټلینګ دیوال
چې بیجنګ ته نږدې پروت دی، د سیماتای دیوال او د ماتیان یو دیوال چې د چین د دیوالونو ختیځه برخه ده او لومړنۍ دروازه نومیږي. د جایکوان دروازه د دیوال په لویدیځه برخه کې موقعیت لري چې د ګرځندویانو لپاره ډیره په زړه پورې ده او هر وخت له دې برخو نه لیدنه کوي. د چین دیوال په پخوا وختونو کې د میلیونونو چینایانو رنج، زحمت او هوښیارۍ تجسم کوي چې د زرګونو کلونو په تیریدو لا له منځه نه دی تللی او خپل زړه وړونکی ښایست یې ساتلی. د دې دیوال په ډیرو برخو کې شاوخوا د 6 نه تر 8 متره لوړ او 4 نه تر 15 متره پراخ دی. د دیوال په ډیرو برخو کې شاوخوا د 8 نه تر 10 مترو لوړ او د 4 نه تر 6 مترو پراخ دی. د ساتونکو لپاره د برجونو، دروازو او د دښمن د څار برجونه په دې جوړښت کې شامل دي. په دیوال کې زرګونه سرتیري ځای پر ځای شوي وو چې د دښمن د بریدونو پر مهال یې دفاعي پټنځایونه او سیستمونه لرل. د دیوال د جوړولو لپاره په زرګونه کارګرانو په سختو شرایطو کې کار کړی. ځینې راپورونه وایي چې د دې دیوال د جوړولو پر مهال زرګونه کسان مړه شوي او حتی ځینې په دیوال کې ښخ شوي دي. دا دیوال یوازې د جګړې لپاره نه و بلکې د سوداګرۍ، د لارې کنټرول او د چین د کلتوري هویت ساتلو لپاره هم کارېده. د دیوال جوړولو لپاره میلیونونه کسان د چین له بیلابیلو برخو څخه راوستل شوي وو چې پکې بزګران، بندیان، عسکر او حتی عادي خلک شامل وو. دا خلک په ډیرو سختو شرایطو کې مجبور کړل شوي وو چې د غرونو په سر او ګرمه دښته کې کار وکړي. ځینې څېړنې وایي چې د دې دیوال په جوړولو کې نږدې 4 لکه کسان مړه شوي دي او ځینې په دیوال کې ښخ شوي دي. کارګرو ته د اړتیا وړ خوراک او درملنه په سمه توګه نه رسېده. د دیوال پر اوږدوالي د څار برجونه جوړ شوي وو. کله چې دښمنان رانږدې کېدل، د برجونو ساتونکي د اور او لوګي په وسیله یو بل ته نښې ورکولې. د دیوال جوړولو لپاره د بزګرانو، عسکرو او بندیانو څخه کار اخیستل کېده. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په دې پروژه کې 3 لکو څخه تر 1 میلیون پورې کارګرانو برخه اخیستې وه. د غرونو، درې او دښتو په اوږدو کې دیوال جوړول ډیر ستونزمن وو. دا کار د ځانګړو انجنیري مهارتونو غوښتنه کوله. د جوړېدو پر مهال د کارګرو لپاره خوراک، استوګنځای او درملنه محدوده وه. ډېر یې د لوږې، ناروغیو او سختو شرایطو له امله مړه کېدل. د چین لوی دیوال په مختلفو دورو کې جوړ شوی چې د اوږدې مودې پروژې په توګه ګڼل کېږي. که دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي نو حتما یې لایک کړئ. د نورو ګټورو، حیرانونکو او په زړه پورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.